نن ټغر ټول د شر فساد دی پای نن ټغر ټول د شر فساد دی پای نن باندې ټغر ټول نن ټغر ټول د شر فساد دی پای نن باندې ټغر ټول دا کوم غونډه چې نن موږ په ننګرهار ولایت کې د غازي امان الله خان په مقبره کې دایره کړې ده دا د 103 کلیزې په مناسبت باندې دغه ویاړمنې ورځې موږ ولمانځله. الحمدلله موږ د الله جل جلاله ډېر راضي یو په دې باندې. موږ افغان ملت چې د افغانانو کومې ویاړمنې ورځې دي انشاءالله العظیم موږ دا لمانځو او په ولس هغه ځوانانو باندې موږ غږ کوو بالخصوص په ننګرهار ولس باندې چې د افغانانو کومې ویاړمنې ورځې دي افغانانو دا ولمانځئ. دا ویاړمنې ورځې د افغانانو په مټو باندې حاصلې شوي دي او داسې جلسو او دا رقم نمایشاتو ته تاسو خامخا غازي امان الله خان د مقبرې ترڅنګ ډېر ځانګړی ده او ډېر شمېر هغه د مجاهدو نس برخه په دې کې ګډون لري چې راغلي تر څو پورې دغه خوشحالي تجلیل کړي. هغه اتلان چې د افغانستان د عزت او د افغانستان د حیثیت د افغانستان د استقلال لپاره قرباني ورکړي باید په همدې کچه باندې وستایل شي، حتی تر دې هم لوړ.